بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات دی. یو نیو ویډیو سره تاسو ورسته ملګری یک مجن تاسو په خپل ویډیوز کې هر کله وي ملګرو یو ملګری سره په واتس اپ رابطه وکړه و چې زمون یو ملګری نو هغه کوړه د یو قسم زنانه وی کنه دا اکثر خلکو ته وایي چې را مونږ خلکو له روپې ډبل کاو او مونږ سره د تور زیړي داسې ډېر علاجونه ورته چې دی علاج مونږ سره شته کنه نو چې کله کور ته دننه شوي دي نو کور ښځې ته ویلي چې یاره داسې یو داسې کنه داسې مکمل خپل صفت یې ویلا کړی بس ښځو زنانه وایي چې اوبه مې ته راوړي دي او ورسره ناستې کنه نو دا ښځې لکه زمونږ کور ته اکثر چې چېرته څوک راشي نو دا زنانه ترې راټولېږي نو چې کله دا ترې راټولې شوي بس دا ښه اوبه یې پیڅلي هر څه که نه علاج ملاج دا پښتنې مختلف یې ترې کړي خو چې کله دا زنانه تللي دي د دې کور نه نو 2 ورځې پس دغه کور مالک پسې کال راغلی وایي چې ستاسو د کور ویډیوز مونږ سره ده او دومره روپۍ راولګه کین دا ویډیو مونږ فیسبوک له اپلوډ کوم یا یوټیوب له اپلوډ کوم نو اکس ویل چې زه حیران شوم چې یاره دا ویډیو به چا کړي او څنګه یې کړي وي نو چې زه کور ته راغلم نو وایي چې داسې ښځې راغلې وي نو هغه ښځو ویډیو ته کړې وه ځکه چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې یاره داسې ښځې راوتې داسې زنانه چې هغوی نن سبا دلته د ویډیوز کیمرې لګولي لاسپیکر غونډه کې دا ویډیوز که نه اواز هم راکینچ کوي کیمرې غونډه کې لګولي دا خلکو کور له نوځي او ریکارډینګ ته کوي او بیا سبا د کس کور والا ته کال کوي چې دومره روپۍ راوړه کې ستاسو د کور ویډیوز مونږ سره ده او دا مونږ فیسبوک ته اپلوډ کوو سوشل میډیا له ورکو نو داسې عکس اوس ډېر په سخت حالات کې ما سره رابطه هغه ملګري وکړه چې یاره تاسو ویډیوز پې جوړه کړئ داسې نه سبا بل چا سره داسې وشي بل چا سره داسې وشي نو ټولو ملګرو ته مې دا خواست دی دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ خپل کورونو کې ورته ووایئ چې یاره داسې قسم ښځې دا مه راپرېږدئ چې هر څه وي خیر کوم ضرورت وي د بازار ضرورت یو شي بل څه ضرورت وي تاسو یې پخپله ورته کوئ او یو بل ملګری و هغه د موبایل خرڅولو که نه د کور موبایل یې کور دپاره استعمالولو نو مارکیټ له وړی او خرڅولو یې نو چې کله په دوکاندار باندې خرڅولو او دوکاندار ورته ویل چې یاره دا په څومره دی ویل نو ورته چې په دومره وي چې ښځه یو 2000-3000 مانه زیاتې والا خو د موبایل ما باندې خرڅ کړم نو بس مونږ خو دې شي له خوشحالي کوو چې زه دومره مې استعمال وکړو ډسکاونټ به هم رانه پکې ونه شي او به زه راشه ګران دی ورېږه نو کله چې هغه کس خپل کور موبایل پې خرڅ کړی دی نو ایسې د ځینې کسان داسې کوي چې هغه ریکوري کړي هغه زړه ډیټا هر څه روباسي ډېر موبایلونه داسې کېږي ځینې په سیسټمو باندې کېږي او ځینې موبایل کې خپل سیسټم په هغې کېږي نو هغه کس ته بیا کال کړی چې یاره دومره روپۍ راوړه کې ستاسو کور ویډیوز مونږ سره ده دا مونږ سوشل میډیا له ورکوو نو زیات پکې داسې وشي نو مهرباني وکړئ چې کله یو موبایل یوز کړئ نو هغه دوباره خرڅوئ ما هغه ځان سره ږدئ ځکه چې هغه ریکوري کېږي ستاسو هر یوه ډیټا راوځي نو مهرباني وکړئ نن دپاره دا ویډیو مې درله جوړه کړه په دا 2 کارونه چې یاره دا کور ته داسې زنانه مه پرېږدئ خیر ځکه چې نن سبا کیمرې لګولي دلته کیمرې لګولي ستاسو د کور نه ویډیوز کوي بیا یې سوشل میډیا ته اپلوډ کوي تاسو نه روپو غوښتنه کوي چې یاره دومره روپۍ راوړئ کین دا ویډیوز مونږ فیسبوک ته اپلوډ کوم او داسې د موبایل خبره شو د موبایل هم ریکوري کېږي په غټ سیسټمو باندې که نه موبایل کې خپل ایپ دی هغه باندې کېږي نو داسې موبایل مه خرڅوئ چې یاره ستاسو کور کې یوز شوی یا تاسو پخپله یوز کړئ ځکه چې داسې ویډیوز چې به وي پکې تصویر وي پکې چې هغه ریکوري کړي سبا بیا تاله پې نقصان وي نو نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره نور راکړې مال اجازه د لوی الله بامان